د انګلیسي زده کړې ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله امید چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په کلیو کې بنغښتي وئ. یو ځل بیا د انګلیسي زده کړې پروګرام په دې نوې ویډیو کې مو هرکلی کوم او په دې هیله امید یم چې تاسو به تېرې شوې ویډیوګانې زده کړي او مې په دې ویډیو کې هم ستاسو لپاره د ورځني ژوند یو څو زیاتې استعمالیدونکي جملې راوړي دي. نو د ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راځو په درس باندې به پیل وکړو. اوله مهمه جمله ده What a good news. What a good news. څومره په زړه پورې خبرونه یا څومره په زړه پورې خبر. What a good news. څومره په زړه پورې خبر. ګرانو دوستانو دغه ځای کې واټ چې راغلی دی دغه د WH کوېسچن نه دی په کوم باندې چې پوښتنه کیږي. دغه چې دی دغه د حیرانتیا واټ دی لکه څه ډول چې موږ او تاسو پښتو ژبه کې هم وایو چې څومره چې د موږ او تاسو هم د حیرانتیا لپاره استعمالوو او هم یې د پوښتنې لپاره استعمالوو. څومره ښایسته سړی دی او همدا ډول موږ او تاسو وایو چې څومره شاګردان راغلي دي. نو هم د پوښتنې لپاره او هم د حیرانتیا لپاره دواړو لپاره موږ تاسو څومره استعمالوو. همدا ډول په انګلیسي ژبه کې واټ دی. واټ هم د حیرانتیا لپاره استعمالیږي او هم د پوښتنې لپاره استعمالیږي. په دغه ځای کې ګران دوستانو دا د حیرانتیا لپاره استعمال شوی دی. What a good news. څومره په زړه پورې ښه خبر. څومره ښه خبر. او په دې باندې لکه مثال یو څو نوره جملې هم درته جوړه کړم. What a beautiful man. What a beautiful man. څومره ښایسته سړی یا څومره ښه سړی. او همدا قسم What a big car. What a big car. څومره لوی موټر. څومره غټ موټر. او داسې نور ښایسته جملې هم ورباندې جوړیږي. نو تاسو کوشش کوئ چې نوره جملې په خپله له ځان څخه ورباندې جوړې کړئ. راځو بله جملې ته I sell fruit. I sell fruit. زه میوې خرڅوم. I sell fruits. زه میوې خرڅوم. ګرانو دوستانو سیل چې دی دا خرڅولو ته ویل کېږي. تاسو به له دغې مخکې زده هم وي خو شاید د هغې په استعمال باندې تاسو روغ نه پوهېدئ چې موږ څنګه دغه استعمال کړو. نو تاسو همدا قسمه کولی شئ چې سیل استعمال کړئ. یوازې د فروټ لپاره نه بلکې د هر څه لپاره کوم شی چې خرڅېږي. مثال دلته زه نوره جملې هم درته پرې جوړوم. I sell fruit. I sell fruits. زه میوې خرڅوم. او همدا قسم تاسو ویلی شئ I sell cars. زه موټر خرڅوم. I sell cars. زه موټر خرڅوم. فقط تاسو د آخري فروټ وربدلوئ د آخري لغت چې فروټ دی او I sell په خپله وایئ. راځو بله جملې ته I buy fruits. I buy fruits. زه میوې اخلم. I buy fruits. زه میوې اخلم. سیل خرڅوم او buy معنی اخلم. او په دې باندې نوره جملې هم جوړولی شئ لکه I buy a car. I buy a car. زه یو موټر اخلم. I buy cars. زه موټر اخلم. زیات موټر. راځو بله جملې ته He is my helper. He is my helper. هغه چې دی زما همکار دی. He is my helper. هغه زما همکار دی. helper معنی همکار کمک کوونکی. helper کمک کوونکی یا همکار. او دلته تاسو کولی شئ چې نوره جملې هم ورباندې جوړه کړئ لکه زه وایم چې You are my helper. تاسو زما You are my helpers. تاسو زما کمک کوونکي یاستئ. We are their helpers. موږ د دوی کمک کوونکي یو. او داسې نوره مهمې جملې تاسو کولی شئ ورباندې جوړې کړئ. راځو بله جملې ته It look nice. It look nice. هغه ښایسته ښکارېږي. هغه ښه ښکاري. It look nice. هغه ښه ښکاري. دوستانو تاسو یو شی ولید او د هغې لپاره تاسو غواړئ چې د هغې صفت وکړئ لکه مثال تاسو د هغې غواړئ چې د هغې نوم یاد کړئ نو د ایټ پر ځای به تاسو د هغې نوم ور واچوئ لکه This car look nice. دا موټر ډېر ښایسته ښکاري یعنې ډېر ښایسته دی. This man look nice. دغه سړی ښایسته ښکاري او ښایسته دی. او داسې نور.
او راځو بلې جملې ته. they told me دوی ماته وویل. they told me دوی ماته وویل. ډېره زبردسته او ښایسته جمله ده دوستانو، سم په غور سره تاسو زده کړئ. they told me دوی ماته وویل، دا کې past tense استعمال شوي ده. they told tell معنی ویل او told معنی وویل. او تاسو کولی شئ په دې باندې نوره جملې هم جوړه کړئ، لکه I told وبښئ them I told them ما دوی ته وویل. we told them موږ دوی ته وویل. او داسې نوره ښایسته ښایسته جملې تاسو کولی شئ ورباندې جوړې کړئ. ګران دوستانو نننۍ ویډیو په همدغه ځای باندې بس کومه. ډېره به یې نه اوږده، اوس هم یو څه نه سره څخه اوږده شوه، نو تاسو کوشش وکړئ دغه جملې په غور سره زده کړئ او نوره جملې هم ورباندې جوړ کړئ. او که مې ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ او د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. بیا چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، تر هغې ماته اجازه راکړئ. تاسو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه and have a good time.